د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ګیله من وزیر په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو له لوري ټپي شوی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیله من وزیر د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیله من د اسلام آباد په دې سکتور سیمه کې د چړې په ګزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لا رسمان چارواکو د ګیله من وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپله ایکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیله من وزیر او زکیم خان باندې د آزاد خان او نورو په نوم د تحریک انصاف ګوند یو غړی او د هغه کسانو برید کړی دی. ګیله من وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منصور احمد پښتين له نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.